ښه یو خبره مې شاعره شوه ضروري غوندې خبره دا ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کولو خبره یاده ده که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زموږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تلې نه شو دا به څه کوو او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه او ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کوم عاملان دي هغې وي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار کدی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاجه شو دغه رضی نو نن هغه هم وایي د پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی وي زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وچې خو ډېر پلیت قدم دی نو بهر کې په خیر د پاکستان یو امیج یو نوم بیا اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلېږي نو ته به هم ځلېږې موږ به هم ځلېږي خدای دې زموږ دا ملک وځلې نور دې هم خدای وځلې او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی بدمني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقي ورکړي الله دې نورم کامیابي ورکړي دا دعا به موږ د الله نه کوو په وطنونو کې د خدای امن راولي او دا سوال به ورسره زړه د اخلاص نه کوو چې زموږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی الله دې دې له نوره ترقي ورکړي خو د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه ګلی ګلی او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړي دا سوال